بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و بد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د جمعې مبارکې د شپې یوه ډیره عظیم الشانه او خاص وظیفه بیانوم. دا وظیفه ډیره مختصره وظیفه ده، د ګړۍ په حساب سره ټوټل 15 منټه په دې باندې لګي، لیکن دومره عظیم الشان کمالات او برکات دي د دې جمعې مبارکې د شپې او د دې وظیفې چې تاسو به حیرانه شئ. دا وظیفه د الله جل شانه د دوو صفتی نومونو مبارکه وظیفه ده. ډیره خاص او ډیره عالی شانه وظیفه ده. په ژوند کې مو څه قسمه حاجات دي، څه قسمه مقاصد دي، الله جل شانه به دغه مقاصد د ستاسو پوره کړي، دغه حاجات به الله جل شانه تر سره کړي، دغه مشکل، دغه پریشانی، دغه مصیبت دا به الله جل شانه ختم کی او په زندګۍ کې به یو عظیم الشان انقلاب او بدلون الله جل شانه راولي. لہذا محترمو، چې مونږ د جمعې مبارکې پشپه باندې د عظیم الشان وظیفه خامخا وکړو. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د پر ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانت نور خپل الفاظ تاسو لیکئ، د لپاره چې ماته حوصله افزایی ملایويږي او نور ډیر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، کچره تاسو د جمعې پشپه باندې د عظیم الشان وظیفه د الله جل شانه د اسماء مبارکه او د وظیفه کول غواړي، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. محترمو، د جمعې مبارکې د شپې د عظیم الشان وظیفه حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې مبارکې شپه روحانه شپه ده او د جمعې مبارکه ورځ دا روحانه ورځ ده. د دې مبارک شپې یو خاص وظیفه او لاجواب عمل ز تاسو ته بیانوم ان شاء الله تعالی د الله جل شانه په فضل او کرم سره او د دې عظیم الشان وظیفه په برکت سره د تاسو هغه ناممکنه حاجات په الله جل شانه پوره کی چې لا تر اوسه پورې نه دي پوره شوي. ان شاء الله تعالی د تاسو د تمام حاجات او حل، د تاسو د تمام مسائل حل هم په دې وظیفه کې دی. دستاسو دا تمام مشکلات په الله جل شانه ختم کی، ستاسو تمام حاجات په الله جل شانه پوره کی. دستاسو حاجتونو د پاره دا یو وظیفه د الله جل شانه د اسماء مبارکه او د وظیفه د دې د پاره کافی ده. الله جل شانه په خپل بنده باندې ډیر زیات مهربان ذات ته، ډیر شفیق ذات ته او په خپل بنده باندې ډیر رحم کوي، ډیر فضل کوي. لہذا محترم، چې کله در باندې د الله رب العزت فضل او کرم وي او رحم وي، نو د الله جل شانه شکر ادا کوي، د الله جل شانه حمد او ثنا وای او د الله رب العزت په ذکر باندې خپل ځان مصروف کوي. او کله چې د الله رب العزت له طرف نه رحم او کرم او فضل نوي، نو بیا د انسان پوي شي چې الله جل شانه زمانه خفه ده. نو محترم، مونږ ته پکار دي چې په خپل ګناهونو باندې او جاړو او د خپل ګناهونو نه توبه طیب شو، استغفار کثرت کو او په سچ باندې الله رب العزت ته توبه وباسو، نو الله جل شانه به زمونږ گناهونه معاف کی. زما عزتمندو، حدیث شریف کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له،
یعنی یو سړی دی هغه ګناه وکړه او بیا په سچ باندې توبه وویسته چې یا الله بیا به زه دا ګناه نه کوم په رښتیا سره توبه وویسته نو هغه ګناه ورته الله جل شانه معاف کړي نو داسې شوه چې د سره اډو دا ګناه کړې نه ده نو لهذا زما محترمو چې مونږ د الله رب العزت نه د خپل ګناهونو بخشش په باره کې سوال کو توبه وباسو نو الله رب العزت به مونږه معاف کی او کله هم چې پتا سو باندې پریشانی راشي مشکلات راشي یا په مختلف قسمه حالاتو کې راګیر شي نو د الله جل شانه طرف ته متوجه کیږي او دې سره په خپل ژوندۍ باندې نظر اچوي چې آیا زه چرته په ګناه کې هم مبتلا نه يم په یو ناروا کار کې خو زه مبتلا نه يم چې دا غي د وجه نه کریم رب زما دعاګانې نه قبلې زه دعاګانې غواړم او قبلېږي نه لہذا محترمو د الله رب العزت طرف ته متوجه کیږئ الله رب العزت ته منت او زاری کوي توبه وباسئ کریم رب د ستاسو مشکل ختمي ستا پریشانې به ختمي ستا حاجات په پوره کوي ستا مقاصد به تر سره کوي زما عزتمندو دا صرف د الله رب العزت د دریو نمونو وظیفه ده ډیره اسانه وظیفه ده ان شاء الله تعالی د دې دریو نمونو په برکت سره او د دې جمعې مبارکې د شپې په برکت سره به الله جل شانه دستا دغه حاجات پوره کړي او دې سره زما عزتمندو د رمضان المبارک میاش هم ده نو چې د رمضان کریم میاش وي او د جمعې شپه وي او د الله جل شانه صفتی نمونه وي نو بیا به د دې اثرات او د دې برکات او فواید باغ نور ډیر زیات وي زما عزتمندو ډیره مختصره وظیفه ده د غړې په حساب سره 15 منټه ټوټل پدې باندې نه لګي لیکن پدې وظیفه کې ډېر خاص اثرات او کمالات او برکات الله جل شانه کې خودلې دي او زما عزتمند او راځم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم زما محترمو د وظیفه و تاسو درځنه 2 ټیمه کوي لومبه ټیم کله چې تاسو د ماسختن منځو کو د تراویح نه فارغ شوي نو یو سیټ تب تاسو کې نه ځان تب تاسو کې نه د ټولو نه پیله اول به تاسو طاق عدد کې درود شریف وای خدا د درود ابراهیمی وای کدرې پیری وای ک 15 پیری کو و پیری ک یولس پیری د دې نه پس به زما عزتمند د الله رب العزت د درې اسماء مبارکه دي یا الله یا وهاب یا سمیع یا الله یا وهاب یا سمیع دا به زما عزتمند صرف او صرف 100 مرتبه سل پیری به تاسو دا اولولې او بیا به اخیره کې تاسو درود شریف وای چې څومره مخ کې درود شریف ویلو نو لاغي عمر او په اخر کې بیا تاسو درود شریف وای او بیا به د دعا د پر الله سپورت کوي د الله جل شانه نه به انتهایی عجزه سره توجه سره ګلګلا سره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغوړي دا رنګ زما عزتمندو کله چې ورپسې شپه تیر شي او سحر شي نو کله چې تاسو سنت وکړه د سحر سنت تاسو وکړه دې نه پس به تاسو بیا دا وظیفه وکړئ 3 پیری یا 15 پیری یا و پیری به درود شریف وای او 100 مرتبه سل پیری به تاسو یا الله یا وهاب یا سمیع یا الله یا وهاب یا سمیع دا به تاسو وای او اخره کې بیا 3 پیری یا 15 پیری یا و پیری درود ابراهیمی تاسو وای بیا به زما عزتمندو د دین پس تاسو 2 رکعات فرض وکي یعنی د سحر نه به تاسو د سنت او د فرض په منځ کې به تاسو د وظیفه کوي د دین پس به زما عزتمندو د دعا د پر الله سپورت کوي او ډیر په عجزه سره د الله جل شانه نه د خپل مسائل حل کېدو د لپاره د خپل مقاصد او خواهشات د پورا کېدو د لپاره به الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور به الله جل شانه تاسو ته عطا کوي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او مډه رضایت خوښشي وي که ویډیو ما خوښشي وي ویډیو لایک کې چینل سبسکرایب کړئ ملاوي غم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ دلوي الله پامان